سلام ستړي مشه په مرګرزم یو څو میمو خبرونو ته وکیلان وایي پاکستانی عسكر له فرضي کرښې دی خواته عام خلک زوروي. پاکستانی پوځیان په غیر قانوني توګه له فرضي کرښې راوړي او د عامو افغانانو په زورونو لاس پورې کوي. په ولسي جرګه کې د پکتیکا د خلکو استازی وایي چې پاکستانی پوځیان د دغه ولایت په 15 ولسوالیو کې له فرضي کرښې راوختي او دی خواته پر عامو افغانانو ظلمونه پیل کړي دي. د ولسي جرګې غړي سوریا اکبري وایي پاکستانی پوځیان د هر ورځې په تیریدو لا ډیر له فرضي کرښې راوړي او په ټولو 15 سرحدي ولسوالیو کې نظامي تاسیسات جوړ کړي دي. هغه وایي د پاکستانی نظامي تاسیسات بخي په افغان خاوره کې دي خو حکومت پر وړاندې چوپ دی. اندرابي وایي پر سالې شوی برید د حقاني شبکې په خونیو بریدونو ته ورته دی. د کورنۍ چارو وزارت سرپرست مسعود اندرابي وایي د ولسمشر پر لومړي مرستیال امر الله صالح شوی پرونی برید د حقاني شبکې په خونیو بریدونو ته ورته دی. نوموړي پر خپل ټویټر لیکلي د دوی د لومړنیو معلوماتو له مخې په یاد برید کې کارول شوي چاودیدونکي توکي او د غرض د دغه برید څرنګوالی هغو بریدونو ته ورته دی چې تر دې وړاندې یې په حقاني شبکې پر غاړه اخیستې. او وروسته اعلان خبر دا چې زلمای خلیلزاد وایي افغانستان کې د سولې پروسې تخریبولو هڅې روانې دي. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمای خلیلزاد وایي په افغانستان کې ځینې کړۍ فعالیت کوي چې هغوی د سولې مخالفې دي او هڅه کوي د سولې په بهیر کې خنډونه جوړ کړي او تخریبي فعالیتونه ترسره کړي. نوموړي د ولسمشر په لومړي مرستیال امر الله صالح د تیرې ورځې برید هم غندلی دی او په خبره یې افغانان باید د دښمن په دغه ډول کړنو د سولې له بهیر لرې نه شي. لیدونکو له ملتیا مننه ښې چارې.